یو نوې نظم مې لیکلی دی باچا خبره واوره دا زما د وطن حال دی هر پښتون د و غلام دی د دغې نظمونو نه پس دی بل نظم ما لیکلی دی چې هغه مې په بل ټاپک لیکلی دی عنوان یې دی کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مراد مې پیسې دي یعنې پیسې په ژوند کې څومره اهمیت لري دغه څومره ناست خلک دي دغه کړنې او د دغې کړاوونو نه به تېرېږي او ستاسې ټولو تصویر ما د لفظونو په شکل جوړ کړی خدای دې وکړي چې ستاسې خوب شي ارشاد باقر صاحب د نظم عنوان دی کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي ژوند یو حشر دی هجوم دی محبت پکې شته کوم دی په دې دومره بېروبار کې انسانیت پیللی نوم دی څوک بېدره څوک بېکوره د غربت په خوب بیده دي د یو وخت رزق لپاره په فټپات د ښار پراته دي د خپل ځان دننه هر چا خپل خواهش دی دفن کړی په ریښې ریښې څادر یې مړ ارمان ته دفن کړی زلمیتوب ورباندې کېږي مینتوب ورباندې کېږي ناممکن څیز را پیدا کړي سړیتوب ورباندې کېږي دې د ارمان د ماتو زړونو د زخمونو پرهارونو له دمه تر دې دمه د دنیا د ارمانونو ذموار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي شرافت پرې خلک اخلي انسانیت پرې خلک اخلي ګناهګار به بېګناه شي عدالت پرې خلک اخلي د روپۍ سر به هم نه وي خلک شولې به ورپه سر کړي خان صاحب پیر صاحب موجي صاحب دا نومونه به هم ورکړي ویلو نوم پورې ګیره تګ راتګ به پامسا کړي دا څو کالو ماشومه به خپل ځان ته په نکاح کړي کاغذونه مې پکار دي انسانیت پرې خلک اخلي شرافت پرې خلک اخلي ګناهګار به بېګناه شي عدالت پرې خلک اخلي د روپۍ سر به هم نه وي خلک شملې به ورپه سر کړي خان صاحب پیر صاحب موجي صاحب دا نومونه به هم ورکړي ویلو نوم پورې ګیره تګ راتګ به پامسا کړي دا څو کالو ماشومه به خپل ځان ته په نکاح کړي څوک ویده په لوړ محل کې په چا چت د کوټې ساسي د یو څو غټانو منځ کې د ادم لور ورته ناڅي تنګ له ژوند چې هر انسان دی لالهان د پریشان دی په همدغه کاغذونو د علمي جنګ هم روان دی څوک په لوږه څوک نهار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي دا د ژوند لوی ضرورت دی دا د ژوند هر یو راحت دی چې همدا در سره نه وي بیا د ژوند په ضرالت دی رور د رور نه پرې خفه دی زوی د مور نه پرې خفه دی څوک وطن پرېږدي روان چې څوک د کور نه پرې خفه دی کاغذونه مې پکار دي دا د ژوند لوی ضرورت دی دا د ژوند هر یو راحت دی چې همدا در سره نه وي بیا د ژوند په ضلالت دی ورور د رور نه پرې خفه دی زوی د مور نه پرې خفه دی څوک وطن پرېږدي روان چې څوک د کور نه پرې خفه دی غربت دومره سریام شو چا ګردي او بل ته ورکړي په خپل کور کې تیارت نه چا ډیوې او بل ته ورکړي څوک سحر مکتب ته لاړ شي څوک سحر بوجۍ راواخلي په کوڅو کې کباړ ګوري ژوند د درد سلګۍ راواخلي دا چې ما او تا ژریږو دا چې ما او تا ختمیږو دا چې ما او تا ځوریږو د دې شا چې د چا لاندې دا چې ما او تا ختمیږو دا مو خوږ د تا پادار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي درانه خلک رسمتېږي یو څه خلک بېدرنېږي ټول جهان د دې غلام دی خپل پردي پرې راخپلېږي توازن د دنیا نشته تله یو خواته د نړه امیران په موضوع سر دي د غریب چپه بېړه ده التجا مې دراوړې التجا مې دراوړې ای زما پروردګاره د عثمان غني دنیاره د یو څو ورځو دپاره چې دنیا پرې رنګ او زنګ کړم د ښکل ما د هر ملنګم څوک به لوږه لیدی نه شم دې احساس په ژوند کې تنګ کړم که د کلي که د ښار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي ډېره زیاته مننه کوم